د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انټر کانټیننټل کپ په سیالیو کې له بریا وروسته نن افغانستان ته راستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله ستانکزي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې د اروپا ته د کرکټ د ملي ټیم یو ارزښتناک سفر و. په یورپ کې یورپي ممالکو ته آیرلینډ، سکاټلند او هالند ته ماتې ورکول په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اتله راغلې د اروپا څخه. دا موږ دپاره یوه غټه لاسته راوړنه ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دغه بری سفر سره وتوانید چې په دوهمه درجه ټیمونو کې لومړی مقام خپل کړي. بلخوا د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې ټیم یې د تیرو کلونو په پرتله ښه لوبه ترسره کړه. اکثر به کله موږ په سلو کله به سلو شلو کړو نو الحمدلله داسې کوم آیرلینډ سره موږ مسابقې وکړې نو واضح یو فرق محسوس شو. که موږ ته میچونه ګټلي نو په 80 او په 50 رنزونو که هغوی موږ نه کم میچ ګټل نو ډېر په وړو کې مارجن موږ نه ګټلی ده. نو الحمدلله اوس د افغانستان هغه ټیم نه ده. انشاءالله تعالی آینده کې به موږ نور هم کوشش کوو چې دنه ښې مسابقې وکړو. له دې څخه وروسته د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي په کورنیو شپږیزو لوبو او له هغې وروسته بیا د آیرلینډ او ویسټ انډیز په وړاندې سیالۍ لري.